ختم نبوت څه ته وایي په کلاو اواز ووایه. ختم نبوت چې په جومات کې را ختمونه د ماشومانو را ختمونه د قرآن دغې ته ختم نبوت وایي. ماشومان دا ټول لا جمع شوي دغې ته ختم نبوت وایي. ختم نبوت وایي. خلک دې نه نه خبر. تمدنی سردار تبا یمحالنا لړ شه ورسره په دې تندي ښکل که د جومات امام وایي. استاد جي ماته ووایه چې ختم نبوت څه ته وایي. حاجي ښه صحیح ده جي. دا علما مه پرېږدئ. صحیح ده جي. دی سره ملاتړي پکار دی، علماو سره ودرېدل پکار. صحیح. ځوانان رانه ټول ټیک ټاک سټاران شو، چاته دا پته هم نشته چې ختم نبوت څه ته وایي. تاسو ورته پې لږه رڼا واچو. بس هغه خبره اسلام ته وایي نو جس یو ځای په ځای تپوس کومه چې بهایي ختم نبوت دا ویډیو خپلو زنانو ته م ورسوئ، بچو ته م ورسوئ، په خپله یې مې زده کوئ. ټیم دله نه خرابوم، تاسو د کار ټیم دی. ته څه وایې نه زه خو بیخي نشم ویلی. ختم نبوت زده کړه به کوو که نه لاله؟ بالکل کارونه خو نه ختمېږي، دا به ټول عمر وي. دا کم حالات دی د ملک او اواز باندې ورته ووایه. حاجی ختم نبوت څه ته وایي؟ ختم نبوت د پیغمبر علیه السلام محبت په زړه کې اچول، هغې سره جذبات او چې دې ته ختم نبوت دی. لکه دا د پیغمبر علیه السلام هغه لنډ پروګرام دی ټوله، لکه هاخوا دېخوا پروګرام نه دی، لکه زمونږ د نبي علیه السلام لنډ دې ته ختم نبوت وي. دوی ولې دا نوم ایښی دی. لکه لاله دا ولې چا ایښی؟ دا خو بس دي لکه صحابه، لکه کسان عالمان، لکه یو شي دی. غی ولی خیر دی. ښه زه درته یو خبره کوم، زما مشر اپه کېږو به نه ګورې. دا پروګرام په دې خاطر شیړو چې زده کړه وکړو. وروره بچی دې ډېرو ته پته نشته چې ختم نبوت څه ته وایي. ته ورته ووایه. ختم نبوت خو بس نبي سلام باندې نبوت دروازه بنده شوې ده، او د هغې نه بس بل نبي راته ووایه نشته. په دې زموږ عقیده ده، دې ته ختم نبوت وایي. امین. څنګه چې د شوی اړې کې دا आवाज اوچت کړم چې تعالی الله دوره طاقت درکړي چې په پوره دنیا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په ختمېدو باندې دا आवाज اوچت کړي، دنیا اخري بني اسرائیل او اخري ګوټ ته ورسوي. او ان شاء الله زمونږ د ځوانانو د بوډاګانو د تورسرو دا تاسو سره ان شاء الله دعاګانې ان شاء الله. جناب په کور کې موږ د خپلو زنانو نه تپوس وکړو چې ختم نبوت څه ته وایي. د خپلو بچو نه یې تپوس وکړو چې ختم نبوت څه ته وایي. دا زما استاد ذمهواري ده چې خپلو بچو ته ووایو چې ختم نبوت وایي څه ته. ختم نبوت په ساده و الفاظو کې زمونږ چې کوم نبی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه آخري نبی دی، بل نبی نه راځي. دا مهر لګولی شوی دی، بس کو عیسی علیه السلام راځي هغه به بطوري یو امتی راځي، محمد رسول الله به وایي، ښه عیسی روح الله به نه وایي. په دې باندې ټول ځان پوی کوي. دا ویډیو شیر کوي ورسره ځکه چې ستاسو مکې پوره پوری څه وشي، ښه او ټول خپل خپلوان ټول په دې پوی کوي چې ختم نبوت دا یو مستقل مهنت دی، دا عقیده ده زمونږه. د دې نه بغیر موږ مسلمانان نه یو. بس ډېر بې سورو چې د خلکو نه ورځي. خو زه میډیا شته، خپل زور به کوو، خپل حصه دې کې واچوئ. جناب شیر کوي ویډیو.